د ژوند له شوره لکه پاڼه پاڼه ورژېدم، روایتونه هم مات نه کړم ستا د غم په رقم. د ژوند له شوره لکه پاڼه پاڼه ورژېدم، روایتونه هم مات نه کړم ستا د غم په رقم. څنګه اسانه څنګه زر ژر بدلوې رنګونه، لکه د فلم صحنې واوښتې رقم په رقم. د ناصر حلیمي یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ، خیر راغله. دوی دې وکړي چې ښه به یې نه ډېرې خبرې راځي او نه ډېرې خبرې کوو. کوم بیتونه چې ما وویلې د ملګري وسیب هام ول او دی را سره نو بیخي څنګ کې ناست له دې څخه یو دوه درې شعرونه په مینې واورئ. مننه حلیمي صاحب، ملګرو ته سلامونه. بیتونه دي چې د انکار شمه دې بله کړله، چې د انکار شمه دې بله کړله، چې د انکار شمه دې بله کړله، زما کیسه دې هم په بله کړله. چې د انکار شمه دې بله کړله، زما کیسه دې هم په بله کړله. زه ستا د سترګو په سوالو پوهېدم، زه ستا د سترګو په سوالو پوهېدم، خپله خبره مې بدله. ډېره ښه. زه ستا د سترګو په سوالو پوهېدم، خپله خبره مې بدله کړله. لاړې د ژوند له مدار لاړې د ژوند له مدار پرېوتمه، راشه چې ساه مې هم ماتله کړله. نور به د مینې بدنامي نه کېږي، نور به د مینې بدنامي نه کېږي، ما دغه پاڼه مکمله کړه. او یو بل غزل دی چې که په هنر یې بدلوې که یې په چل بدله، که په هنر یې بدلوې که یې په چل بدله، راشه یو څو شېبې فضا کړه د محفل بدله. که په هنر یې بدلوې که یې په چل بدله، راشه یو څو شېبې فضا کړه د محفل بدله. نه په منزل یم بې یقینه نه لوېدلی یم، نه په منزل یم بې یقینه نه لوېدلی یم، له مجبورۍ مې کړله لاره مزل بدله. یا تو خدای که به د ژوند نامه په ژبه اخلې، یا تو خدای که به د ژوند نامه په ژبه اخلې، د هوښ دنیا دې کړله بېرته په ځنګل بدله. د هوښ دنیا دې کړله بېرته په ځنګل بدله. شیخه زما په ګناه رنګ د ثواب کله خېږي، شیخه زما په ګناه رنګ د ثواب کله خېږي، ما ته غږېږه مه خبره دې په ګل بدله. واه 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 واه. شیخه زما په ثواب زما په ګناه رنګ د ثواب کله خېږي، ما ته غږېږه مه خبره دې په ګل بدله. زار دې له سترګو نه په ځان مې پکې ونه لیدل، زار دې له سترګو نه په ځان مې پکې ونه لیده، نه مو پکې څه ښکاري اشنا تاسې بدله. واه ډېر ښه. یو څه مې چې ستا په شاعرۍ کې نوټ کړي دي، لکه ما دوست اکثره به دې لولم او زما خو ملګری په دې خاطر دې لولم، شاید ډېرو مینوالو هم لوستی که نه. ستا په شاعرۍ کې د سترګو کلمه ډېره راځي، د دې څه راځي؟ دا سترګې چې وي هر څه دروازې دي، ورودي دروازې دي، د مینې دروازې دي که نه. یعنې که د مینې د طول اندازه وښیې یا د مینې د قدرولو اندازه وښیې، د ردولو اندازه وښیې، نو دا عموما په سترګو کې وي. او سترګې یوازینۍ که ووایم چې د انسان په بدن کې یوازینۍ غړي دي چې هغه په انسان ډېره زیاته اغېز کوي. که زمونږ هغه یو روایتي خبره ده وایي چې څوک چاته وایي چې جانان خو دې دومره ښایسته نه دی، زما په سترګو ورته وګوره. نو دا سترګې عموما ورودي دروازې دي د هر څه، د مینې، د تولې، د ردې. نو په دغه اساس باندې هغه اغېزمنتیا هم زما زیاته ده سترګو. لږ مخکې مې یو چا لیکلي ولوستل وایي چې د سترګو عکسونه نشر کړي ول، ورته لیکلي وو، نه پوهېږم چې خپله به یې لیکلي وو، کله کوم بل عالم خبره به نشر کړې وه چې د سترګو یو ناڅاپي لیدل و او زړه او ځیګر ته، زړه او وجود ته د تمامي عمر هغه دردونه پرېښودل. بلکل. هغه یو بله خبره هم ده وایي چې د نړۍ تر ټولو خطرناکه وسله هم سترګې. طبعا چې یادوي نو مطالعه به پکې کړي. هغه روایتونه چې راته ووایه بس.
هغه به خیر نشي نو ډېر پخوانی غزل دی زما لومړی غزل و هغه څه خوند کوي که چېرته را پیدا شي زه به یې وایم وایه خوند زه نو دومره راڅرخي پرې د سمې او د غره روایتونه راڅرخي پرې د سمې او د غره روایتونه ژوند څه دی څه دردونه دي او څه روایتونه راځه چې د څو مستو نغمو تال کې پناه واخلو راځه چې د څو مستو نغمو تال کې پناه واخلو تر څو به سره پالو پښتانه روایتونه راځه چې د څو مستو نغمو تال کې پناه واخلو تر څو به سره پالو پښتانه روایتونه ماښام دی نازولی غرقه نشه نه ما مني نه تا مني او نه روایت ماښام مې نازولی زړه مې غرقه نشه غواړي نه ما مني نه تا مني او نه روایتونه موږ ټوله زندګي د دوه کیسو له سره موږ ټوله زندګي د دوه کیسو له سره زار کړه دا بد روایتونه شول دا ښه روایت دا ښه روایتونه ابهامه خواهشات را ځنې نوې مینه غواړي ابهامه خواهشات را ځنې نوې مینه غواړي د ژوند له غېږې باسه زاړه روایت ډېر پخوانی مو را په یاد شو ستا حافظه خو مو منلې ده ډېره زیاته مننه ډېره زیات مننه له تاسو چې موږ وپالل